ونه ملګرو څنګه کولی شو چې د یو عکس نه بیکګراوند کټ کړو لکه څرنګه چې ما د دغه عکس نه چې دی ملګرو بیکګراوند کټ کړی لکه څنګه چې تاسو دلته کتلی شئ په دغه اپ کې تاسو کولی شئ چې د عکس بیکګراوند هم چینج کړئ یعنې څنګه کولی شو چې د یو عکس بیکګراوند بدل کړو یا هم څنګه کولی شو چې د یو عکس بیکګراوند کټ کړو ملګرو نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم نو د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل ټیچ عمر سکلز درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي راځم د ویډیو په طرف ملګرو راشئ ملګرو هر څه نه مخکې به تاسو راشئ دغه پیکس اپ په نوم دغه اپلیکیشن به چې دی تاسو له پلی سټور څخه را انسټال کړئ چې کله مو را انسټال کړئ نو دا به اوپن کړئ چې کله مو اوپن کړئ ملګرو دلته به لږ انتظار ورته وکړئ دغلته به راشئ ملګرو په دغلته ډېرې اپشنې درته ښکاري خو تاسو به راشئ په دغه لاندې بیکګراوند چې لیکلی ملګرو په دغه باندې به کلیک کوئ چې کله مو په دې کلیک کړئ ملګرو دلته تاسو ته وایي غواړئ چې د کمرې عکس داخل کړئ که نه غواړئ چې ګالري نه یو عکس ورته داخل کړئ نو موږ راځو اتوماتیک ورته ګالري انتخابوو دلته مو چې کله ګیلري انتخاب کړه ملګرو دلته به تاسو خپل یو عکس انتخاب کړئ زه راځم ملګرو یو عکس ورته راخلم دلته راځم ملګرو دغه ځای کې یو عکس ورته راخلم ملګرو مثلا زه راځم ملګرو دغه یو عکس ورته راخلم دغه کتلی شئ ملګرو چې کله مو دا عکس راواخیسته لږ انتظار به ورته وکئ دلته ګورئ ملګرو تاسو ته دغه شانتې صفحه راځي دلته به راشئ په دغه بیکګراوند ریموور په دغه باندې برخه به کلیک کړئ ګورئ ملګرو ته اتوماتیک د دې عکس بیکګراوند کټ شو ملګرو کتلی شئ ملګرو د دې بیکګراوند اتوماتیک بدل شو دلته اوس کولی شئ ملګرو تاسو د دې بیکګراوند هم بدل کړئ ملګرو ګورئ یعنې هر قسم عکس ته تاسو د دې بیکګراوند هم بدلولی شئ او کولی شئ چې د دې بیکګراوند چلټ کټ هم کړئ دلته نور ایډیټینګ هم تاسو په دغه اپ کې ورسره کولی شئ یا هم په دغه ځای کې ملګرو ګورئ دغه ایډیټینګ هم تاسو ته په دغه صفحه کې ورسره کولی شئ نو زه راځم صرف غواړم چې همدغه چې دی صرف بیکګراوند کټ کړي نو دغه په بیکګراوند په دغه باندې به کلیک کړئ په دغه ساحه دا سپینه ساحه ګورئ نو دې بیکګراوند به اتوماتیک کټ شي چې کله مو کټ کړه ملګرو دلته به راشئ که نه په دغه پاس سیو علامه ګورئ ملګرو د آسماني خط په دغه باندې به کلیک کوئ چې کله مو په دې باندې کلیک کړه دلته ګورئ ملګرو تاسو ته وایي که نور ایډیټینګ غواړئ چې پکې وکړئ هم کولی شئ که نه په سیو ټو ګالري باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به دا اتوماتیک ګالري ته ښکته شي ملګرو اوس راځو خپله ګیلري کې دغه عکس ګورو چې آیا د دې بیکګراوند کټ شوی که نه دی کټ شوی دغه ګورئ ملګرو د دې بیکګراوند چې دی کټ شوی ملګرو ګورئ بیخي په صفا کوالټي کې لکه څنګه چې عکس دی هماغه رقم ته ملګرو د دې بیکګراوند کټ شوی نو دغه ایپ چې دی تاسو نه انټرنیټ نه غواړي نو تاسو کولی شئ په دغه کې بالکل فری یو د عکس بیکګراوند کټ کړئ نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ ویډیو شیر کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکلز هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي نور مو په الله سپارم د خدای په امان